اوس الله جل جلاله فرمایي لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، من نزدیکیږئ تاسو مانځه ته او هغه حال کې چې تاسو د نشې په عالم کې تاسو ته پته نه لګي چې زه څه وایم، حتی تعلموا تر دې چې نشه دې ختم شي او ته چې دینو په هوش کې راشي او پوه شي چې څه وایي. عرب دنیا چې وا نو دا د شراب عادیان، دوی به شراب اسکلو، دا د دوی یو پسندیده یو خوښ کړی شوی کار، خوښ شی و د دوی به دا خامخ اسکلو، کله به چې محفل لګو نو دا به یې اسکلو. او دا هغه معاشره وه چې دا د هر قسمه تهذیب نه چې دی نو عاریانو، هیڅ قسمه تهذیب د دوی نه، دغه وجه نه په دوی باندې چا حکومت کول نه غوښت. خو د قرآن کریم داسې معجزه ده او د اسلام داسې معجزه ده او د پیغمبر اسلام داسې عظیم الشان معجزه ده چې قرآن راغی او د دې خلکو داسې شان سره تربیت وکړو چې هغه خلق دا چې دوی باندې چا حکومت کول نه غوښتو، دا بیخي د هر قسمه تعذیب نه چې دنو لریو او بیخي چې دنو انپړه اناړیان خلکو او زدباز خلکو، اسلام د دوی داسې تربیت وکړو چې دا د دنیا بادشاهانو ګرځي او دوی بیا په مخلوق باندې بادشاہي کول او یوازې په بنی آدمونه درندگانو باندې وای بادشاہي کوله. د نبی علی السلام صحابه به ځنګل ته لاړو شپه بشوالته نو هلته به اعلان وکړو چې دلته نن د محمد صلی الله علیه وسلم خادمان راغل دي، د ځنګل سیزونه وځي د دې ځای نه، نو د ځنګل زناورو به خپل بچي ځان سره په مخه کړه هغه ځای نه به لاړ. نو یوازې په بني آدمونه بلکې نور مخلوق باندې هم چې دی نو بیا دوی بادشاہي کوله. داسې تربیت ولا اسلام کړ. نو شرابو عادي او دا مخلوق مخکې نه د اسلام دراتلو نه مخکې، او کله چې بني آدم د یو نشي عادي نو هغه نشه پرې ښودل د ډېر ګران کار. اسې ووایو مونږه چې نسوار او چې یو معمولي شی دی، نو څوک چې د دې عادیان دي پرې ښودی شي، نسوار یې ونه کړو نو بیا پې بد حالي، او که چې د روزي نه اسکلی نو بیا هم په د باندې بد حالي. نو یو نشي چې بني آدم عادت دي نو دا هغه پرې ښودل دا هم آسان کار نه دی. نو دا د دې خبرې عادت و، خدا د اسلام معجزه وا او د قرآن معجزه وا چې دغه عادت نه قرآن داسې نظریه ولا جوړه کړه، تربیت وکړو چې واړو او داسې واړول چې همیشه د ایت نه واړو. قرآن کریم ټولو کې اول نه دوی ته دا خبره را بیان کړه. سورۃ البقره کې مونږ واورید یسالونک عن الخمر والمیسر، چې دوی تا نه تپوس کوي د شراب او د جواری په باره کې. قل فیهما اسم کبیر، وایا چې په دې دواړو کې ګناه او خلکو وختي فایده هم ده، ومنافع للناس وختي فایده ده د خلکو، لیکن و اسمهما ګناه د دې دواړو اکبر من نفعهما، د دوی د فایدې نه ډیر زیات لوی دي، ګناه ډیر غټ. او بیا دا خبره پرې خو د اسلام نور یو نه چیړل. دې ځای نه د خلکو په ذهن کې دا واچوله چې دا شراب او جواری ښه کار نه دی، دا ناروا دي، ښه نه دي، نور ورته سونه. بیا چې کله دا خبره د خلکو ذهن کې کېناستان چې دا کار خو ښه کار نه دی، نو ډیر شي خلک پکې داسې و چې دغه ځای نه پرې خو چې کم چا نو پرې خو دی نو هغوی ته الله په دې آیات کې بیا چې دی نو دا حکم راولېږلو. دا د صحابه کرامو یو مجلس لګېدلی او عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه دعوت کړو، حضرت علی رضی الله عنه هم پکې. نو کله چې هغه دعوت وشو او شراب وسکل دوی، نو د مانځه ټیمونو چې مانځه ته راپاسېد نو امام صاحب بیا چې مخکې شو نو هغه ته پته نه لګېده چې زه څه. حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې زه جمع ته مخکې شم، سوره کافرون مې شروع کو، خو
پتاونه لګیدا چې ما سوې بل سمې. نو الله رب العالمین دا آیات راولېګلو یا ایه الذین آمنو اے د ایمان خاوندانو لا تقربوا الصلاة من ذکیږي مانځتا په داسې حال کې وان تم سکارا چې تاسو نشه کې. دا ولته خبر ورکو الله چې موږ خپل په وخت فرضي او شراب چې دا ښه کار نه دی مانځ ټیم کې دا مسکي. هر هغه نشه چې هغه شریعت د طرف نه منه ده نو هغه د مانځ ټیم کې مکو. نو صحابه کرام بیا د دې خبرې نه منش هغه بیا مانځ ټیم کې مانځه اوقاتو کې به نشه نه کول. شپې بچر خلکو ځان لا اوس کلو د بشو نصاره پورې بداغه نشه تلو. نو کله چې دغه حکم راغی نو ډیر شي خلکو بیا په دې کې پرې خو نو لګ ډیر پاتې شو. چې لګ پاتې شو نو هغه ته بیا الله جل جلاله سورۃ المائده کې حکم راولېږي وَإِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ. چې دا شیطانی عمل دی دا ګندګي ده فاجتنبوه دا در باندې حرام شو د دین همیشه لزان ساتي. نو بیا دغه خلکو چې د نظریه جوړه شي او نو دوی بیا ته ځان د سیو ساتل چې عمر لته بیا پاک شو. چا سره چې سو خو چې دا حکم د قران کریم سوره مائده د آیات واورید نو هغه خپل شراب توی کړ او وای صحابه کرام چې بیا د مدینه په غلو کې د اوبو شانته روانو بيد دا خو دوی کارو کنه تجارت به کوس کل به عادیانو نو هغه بیا د سټوي کړو ذهن ول اسلام جوړ کړو معجزه و د اسلام. نو دوی تیار شو دی خبره ته چې خپل هغه قیمتي سرمایه چې وا هغه توي کړه لوخي مات کړه هغه لوخي هم غرزول چې بیا زمونږ یاد نشي چې دی لوخي ته بیا مونږ ګورو نو دا شی برا یادېږي نو هغه لوخي هم مات کړه او غرزول لری کړه هر څه. نو الله جل جلاله فرمایي لا تقربوا الصلاه من ذکیږي تاسو مانځتا وانتم سکارا په د سحر کې چاته سو په نشه کې نو دا حکم مرتبه دی موقع لګلو چې دوی په دعوت کې چې دینو دا استعمال کړي او بیا په ځان نو پوښي مز کولو کې